ته دومره تیز یې تا له صرف درلودل او بس پړسېدلې به کولاویږي که چا لږ ځان له وکړې سرو شونډو والا تکې سرې شونډې وادې تک سپین ښایسته غونډ منډ دغه ځان له وکړه بس ځاسې وران مې دي و چې د ښځو په قسمت کې پیسې بس دي والله ځان له میړه وکړه ښه ډنډه چې شپه ورځ زه په دغه غېږ کې پروت او مینه او محبت کوئ یو بل له چپۍ هلئ یو بل له شونډې ورکوئ یو بل له په دغه باندې په ملا باندې لاس وهئ ویښتو کې یو بل له ګوتې وهئ غاړه غټۍ اوږده کېږئ په یو کمبل کې جمع د باندې راغللې قسمت پرې داسې کولاو شي او دا خو تا ته زه وایم چې څنګه دې واده وکړو بس په نښمه میاشت به بچی زوی کېږي یا لور ما ته پته ته دومره تیز یې تا له صرف درلودل او بس پړسېدلې به طارقه قرآن مې دي وایي ته دومره ګرمه چې تا ته یې در ټچ کو بس ته به لګېدلې له ټکه نه ما ته دومره پته ده ستا ته به پې سمې حملې کې لکه ماشومان چې بیره راوڅنډي بیا پې تالان ګټي ته به په دغه په زندګۍ کې اوس کتلی نه دی نو چې کله به وي به کله به وي دا به کله وي لکه دا بس ستالین اوس هم تیار دی خو شتا ښه وکړله قسم دی چې زه دلې اوس دلته په دې ځای کې لینډ سیټ کوم ما سه یو کینګ ناست دی یو کینګ راسه ناست دی او تو سیله سازی ورته ناست دی که لاړې پرون زه تللی وم که نه ما چېرته کار مې ارباپه ویلکم دی ارباپه محمد ویلکم دی په لاره کې میرې خدای ډي بین کا پرونو قسم په خدای دا د لمبر مې راله راکړه په لاره کې راپسې کس شوی و او بسې بس راشه سمه قسم په خدای لمبر راله راکړه خو دې لمبر باندې زه څه وکړم چې زما زړه کېږي چې زه دې سره خبرې وکړم لکه مطلب دا ولې په زوره خلکو ته لمبرې ولې ورکوي دا سړي دا لمبرې نه هغې ستا زړه ته کتلې دي ستا په دې زړه کې څه چل دی میره دا وګورئ قسم دی لمبر پکې لیکلی دی تھینک یو میره لکه ښځه ذات دومره سیف نه ده په زوره خلکو ته لمبرې ورکوي نه ستا پرسنټیج ستا د سامان ټیک ښایسته ښکاري دی ډلې نه هغه به وایي چې چېرته کونډه راسه واچوي ته ستا باډي ټیټ ده قسم دی ستا باډي ښایسته باډي دی ده یاره قسم دی بس څه کې نو میرې والله نه په ایماندارۍ درته وایم بس ستا باډي ښایسته باډي ده ستا چې دا هسې خبره کوم که نه ما داسې ډېر خلک بې عزته کړي دي ما ډېره زیاته ستړې شوم پرون ما مطلب ما ځان ته خلاصولو دا لمبر مې ترې واخیسته ځان مې ما چې بس زر ځي پوه شوې ما یې کېدای شي زه یې وپېژنم هسې نه مطلب نور څه وشي ټیک ټاکران یو که نه نو هسې نه مطلب داسې ډېر ټیک ټاکران مړه شو مطلب تا ته خو پته ده کیسه ډېره ورانه نن سبا ما زر ما ویل چې بس چې زر دغه کېږي بیا ما منډه مې کړه بس وتښتېدم ما یې صحیح ده اوکې او وی په یو جلک کې خوښه شم دا څنګه مطلب دا څنګه د سړي مینه لکه ته د شال او د مخکې نه ستا د هندوانې د خټکي څنګه یو دم خوښه شي جینۍ زه دا حیرانه یم یار ته د شا ما ته ورزلې پیا کوم ته د شانه دغه چې د کوم دی ډیګۍ دا دې هم ښایسته ده مخې ته د هندوانې د غټې دا پښتانه د هندوانې غټې خوښوي دا پته لګي که نه ګوره د دې خلکو په دې کې پریکټس شوي چې جنۍ ته وګوره هغې ته پته لګي چې دا جنۍ ښه ده دا نری ده دا پیړه ده دا مثال خبره دا مخکې دا لیټونه ښه دي وروسته دا بانه ټیټي دغې دا ټینکۍ ښه ده نو ډایرکټ بیا ایسته لمبر ورکوي او ترې دغې نه ښایي 302 په خیر علي کینګه یاره قسم په خدای والله ته روپ خان روپ څله خان خدای دې ډي بیر کړ زه خو حقیقت خبرې کوم پښتانه خو په دې باندې مړه دي تا ته پته نشته دی
پښتانه خو په تیارو جنکو باندې مړه دي دوی کې مستي ده او چې ورته د سپورټ وو نو بیا وتښتي ویلکم دی برو ستا سپورټ به د واده په شپه باندې کوي داسې نه کوي دغه سپورټ باندې داسې سپورټ به دې وکړي چې بیا به خاوند یوه ته یوه لیشه یوه دوبۍ تاسو که خاوندان وکړو نو میتیزې به هم دنه بار ته نه کوي میتیزې به دننه په کمره کې درته کوه زه بیا ورته خو بار ته مه ووځه اوس به همدغه یو کار ته کار ویلی